چې زموږ د امام صاحب په مذهب کې درې قوله راغلي دي. یو قول دا دی چې څلور ګوتې دی، هغه د سر مسه د څلور ګوتې چې پر سر باندې کښېښول شي. دوم دا دی چې هغه ناسیه د ناسیه هغه د کلګي سره ونیسي، بیا تر شنې کېدو پورې د تندي وخواته او باره دلته تر غوږو پر رالوړ پر دغه ځای تر دغه ځای او بیا دا بل غوږ. دا علماو چې کړي دي دا څلورمه د سر نه کېږي، تر څلورمې د سر ناسیه نه کېږي، کوچنۍ ده. او دریم قول دا دی چې څلورمه د سر ده، روبه د سر زموږ د امام صاحب په مذهب کې هغه دا چې د وخت لپاره نو سر په خلاص دا فرض عملی دی. ځکه هغه حدیث چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مغیره بن شعبه و چې هغه مسه وکړ، په هغه حدیث د هغه آیات تشریح شوې ده. که څه حدیث خبرې واحد وي، د آیات تشریح په شوې ده، د آیات تفصیل په شوې، د آیات بیان په شوې دي چې الله پاک وایي وامسحوا برؤوسکم. نو څلورمه د سر مسه موږ فرض بولو.